بسم الله الرحمن الرحیم. د خپل وطن ګل وطن قدرمنو لیدونکو، د اسکیمینې ولسوالۍ نیاجي بابا زیارت یا د باد زیارت، دلته زیاتره خلک په دې عقیده او په دې پال راځي چې د نیاجي صاحب زیارت کې د بادو یا فالج وهلو مرض والا مریضان ښه کیږي. د دې سیمې خلک زیاتره د دم دعا او تعویز والا خلک دي او هغوی تعویزونه کوي، څاښتونه کوي او ځینې نورې مسنونه دعاوې ورکوي مریضانو ته او هغه د خدای په حکم باندې ښه کیږي. دا ولی یو واسطه ګرځېدلی دی، تاریخچه د دې صحیح پته نه لګېږي، لکه څرنګه چې د نورو سیمو د نورو زیارتونو پته نه لګېږي او همدغسې زمونږ د خلکو عقاید په دغه زیارتونو او په هغه ځایونو باندې چې هغه دوی ته منلي دي تر پیړیو پیړیو اوس هم دا خبرې را روانې دي. نو دا د میاجي بابا د زیارت کولو طریقه هم دلته په لوحه باندې لیکل شوې ده او دلته خلک راځي دم دعا دپاره او دلته بیا هغه مریضان چې څوک فالج والي یا باد پې تیر شوي په ساده اصطلاح باندې، نو هغه خلک دلته ښه کیږي. نو د ناستې دپاره هم زیاتره فرشونه او درې اچول شوي دي. دغه زیارت هم بیا ګرمیږي، ګرمي په دې معنا باندې چې دلته خلک شیان راوړي چې مقصد ډوډۍ خوري دلته، او دلته ځینې نور عقیدې او هغه بروسې هم شته دی، شتون لري. خو څه وخت مخکې دلته دا سیمه نام نه وه، ډېر خلک نه راغلل.